د بخونکي او مهربان خدای په نوم ګرانو مینوالو زه یم ستاسو ورور ستاسو کوربه حبیب الله همدرد او تاسو ګورئ د خپلې خوښې خپرونه ورکې ملغلرې. مینوالو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په دغه پروګرام کې موږ تاسو سره ادیبان، شاعران، د هنر د فن خاوندان شریکو، معرفي کوو، تاسو سره د هغې سره خبرې کوو، د هغې سره د هغې د ژوند او د هغې د فن په حوالې سره ګټورې خبرې کوو، د کومې نه چې تاسو یقینا ډېر څه زده کوئ هم او ډېر خوند هم اخلي. مینوالو نن هم په دغه پروګرام کې بیا ستاسو سره حاضر یو د یو نوي میلمه سره او دغه میلمه زموږ دی ډېر یو خوږژبی شاعر او د غزل یو ښه شاعر په کراچۍ سیمه کې استوګن جناب شریف کنډروال را سره دی. هیله لرم چې دغه پروګرام به ستاسو ډېر خوښ شي. د ټولو ناول راځو شریف کنډروال صاحب تاسو ته په دغه پروګرام ورکو ملغلرو کې په خیر رالی وایو. ډېره مننه مشره، الله دې ودان لره. ستاسو او ستاسو د ټیم او ستاسو د چینل یوه دنیا مننه م کوم، الله م راته تل لره. ډېره مننه، امین. الله دې تاسو مونږ ټول ژوندي لري او انشاءالله ډېر خوند به کوي چې دغسې پروګرامونه مزید نور راځي په وړاندې. د ټولو ناول شریف کنډروال صاحب راځو به د فن نه مخکې د ژوند په حوالې سره به ستاسو نوم ستاسو شریف قادر دی او تخلص یو کنډروال دی. څه به وایې چې دا کنډروال تخلص د کلې نه شروع شوی، کله نم دې اړخ ته شعر و ادب پله پام را ګرځېدلی دی؟ مشره دا خو غالبا زما په خیال په 2001 کې دا کنډروال چونکې زما د کلي نوم دی کنډر، او د ملګرو مخه خو زمونږ د والد صاحب هغه به ماته اکثر لیونی وي دا وران وجاړ دی، مطلب په ځان نه دی مینور یې. د هغې نه هم ما دغه معنه راوښکې وه. بل زه په خپل کلي په خپله خاوره په خپله سیمه ډېر مین هم یم، نو ما د ځان دپاره دغه نوم غوره کړو، دغه تخلص غوره کړو. د شاعرۍ ته مې د 2000 نه 2006 پورې میوزیک کار کړی، سندرې، لوبې، چاربیتې، دم دغه کار مو کوو لسی رنګو غالبا. بیا په کال 2006 کې سواد پښتو ادبي ګلونو سین څانګې ته په هغې کې ما شمولیت وکړو. بیا زما مشر، زما ستر لارښود نور احمد باچا صاحب زما ادبي روزنه وکړه او نن الحمدلله که لږ ډېر خلک ما پیژني یا زه لږ ډېر په غزل پوهېږم نو دا د هغوی زیار دی. زه د هغوی یوه دنیا مننه کوم. ډېره مننه شریف کنډروال صاحب. څنګه تاسو ووایئ چې یاره ستاسو د تور غر د کنډرو سره تعلق دی. په کنډرو کې یا که موږ وګورو څومره چې زموږ د غریزي سیمې دي په دې کې هم د شعر و ادب هغه لب و لهجه او هغه زمینه برابره ده، ولې هلته چې کوم شاعران وي اکثر زیاتره هغه اولسي شاعري کوي او یا به دا وایي چې د اولسي ادب د پرمختګ دپاره هلې ځلې کوي. نو څنګه تاسو ابتدا کې اولسي رنګ څنګه خپل کو؟ د چا ته په کتن هم دغه اولسي اړخ ته پام شو که نه؟ هغه وخت کې څه داسې لامل و چې تاسو یې دغه طرف ته ستاسو ذهن را وګرځو؟ خبره دا ده که د شاعرۍ طرف ته زه څنګه راغلی یم نو هغه خو د وړوکوالي راسې موږ په ریډیو باندې د خیال محمد او د ټکر سندرې اورېدلې او د پښتو موسیقۍ سره هم د وړوکوالي راسې شوق و. تر کومه حده چې سوال د تور غر دی نو تور غر د چاربیتې په دنیا کې یو ځانګړی مقام لري. تور غر هغه لیکوال زیږولی دي کوم چې د پښتو ژبې اوریجنل صنف د وړمبي صنف یعنې د چاربیتې په پلاټ کې د خوندورو عمارتونو د خوندورو لفظونو بهترین عمارتونه اساس کړي دي چې له دې نه یو لیکوال یو شاعر او ادیب هم په خیبر پښتونخوا کې انکار نشي کولی. خو د تېرو 2.5 لسیزو راسې چې په تور غر کې کوم نوي ملګري را پیدا شوي دي د ادب دپاره هلې ځلې کوي، په ډېرو اسنابو باندې کار کوي چونکې زه پې فخر کوم. د دې نه مخکې په تور غر کې کوم چې میوزیکل کار و زه به ورته بیخي ګټیا کار ویم کیسټي دوره چې و د چونکې خلکو به د هغې نه نورې معنې هم اخیستلې. ډېر بیکاره کلامونه زه ورته غوره نشم ویلی. یو نیم لکه رحمت الله شو، فقیر مناب صاحب شو، د دوی د کلامونو نه اټ کر کې چې کوم د کیسټو هغه نور خلکو بوجا خان دی وغیره وغیره، سید احمد دی، انتهایي ګټیا کار یې کړی دی د علاقې د بدنامۍ دپاره. خو چونکې زه اوس فخر کوم په تور غر کې اوس هم سهاره سنځئ یوه جرګه چلوي د کار لیکوال دی ورسره، او د تور غر چې کوم په کراچۍ کې لیکوال دی هغه هم په هغوی هم فخر کوم. څه ګڼې چې کوم دغه ویناوې چې وې یا دغه شعر و شاعري چې وه هغه په کیسټو کې چې کومه وه په هغې کې د بدۍ څه داسې دغه یعنې یا هغه د
پلاټ د هغې ټیک نه و که د هغې هغه لب و لهجه بدله وه که څه به وایې صاحب هغوی له به چې څه په خوله راله مثلا د هغوی په سندرو کې لاړه په تنګي باندې وښوی د غرګي باندې یا په بله سندره کې بیړۍ راوله او درته ولاړه یم سرتوره مطلب د هغې نه به د پوهه لیکوالو دا زموږ د کلچر سره نه لګي زه درته سرتوره بالکل نه لګي ځکه چې د هغې وجه دا ده چې کوم پوهان دي د نورو سیمو په هغه ټایم کې خو په تور غر کې دومره قابله سړی نه و چې د دې ردې کړی وی او مزاحمت یې کړی وی د دې خلاف اوس الحمدلله موږ د نیغ په نیغه د دې مزاحمت کوو چونکې هغه سندرې علاقې د بدنامۍ سبب ګرځېدلې لکه د سوات او د پېښور ملګرو به ما ته یار ستاسو په تور غر کې په دې تنګو کې مثلا او بیړۍ ته ښځې سرتورې ولاړې د دې څه معنی ده کلچر زموږ د غیر څه مخالف ما تاسو ته په وړمبي جواب کې ویل چې دا انتهایي ګټیا کار و او نو دغې له وجې نور الحمدلله تور غر د چاربیت حوالې سره زه فخر کوم نامتو لیکوالې زیږولي دي یاره بنګه لیدلي چې د تیرو ورځو کې بلکې لږ وخت شو هم په دې کال کې په چاربیته باندې یو بهترین کتاب لیکلی شوی دی سحر حسنزی دغه کتاب لیکلی او د ډېرو زړې زړې چاربیتې په سوونو کلونو دغه زیار ته په کم نظر ګوري یاره سحر حسنزی صاحب ته خو په دې باندې چې څومره داد ورکم کم به وي تقریبا د څلورو شپېتو چاربیتهګو لیکوالو تذکره د تور غر چاربیتې په نوم تقریبا په هغې کې د 1.5 هغه زاړه لیکوالو هم هغوی په پرنټ راوستي دي ډېر بهترین کردار سحر حسنزی چونکې دلته نه دی په کلي کې موږ په هغه فخر کوو په ادبي حوالې سره د کار سړی دی والله دې راته لري امین څه به وایي کنډروال صاحب چې یاره د تور غر پرون او د تور غر نن یعنې په دې کې ډېر ډفرنس دی څنګه چې موږ په دې خبرو کې ووایې د نوي دور چې کوم لیکوال دي یا کوم چې هغه کیسټي او زاړه شاعرانو د هغې په برعکس چې دا کوم اوس اوسني شاعران راغلي د دې کلام ته په کم نظر ګوري او آیا د دې د دغه کلامونو په وجه د سیمې ته کومه فایده ترلاسه کیږي دا څنګه ګڼئ د دې نه به کوم چې هغه تاسو ووایې میوزیکل لاین والا لیکوالو یا سندرغاړي چونکې هغه وخت کې په ولس کې ادبي شعور نه و د شعر په مفهوم به هغوی نه رسېدل اوس چې کوم لیکوال دی کوم چې په ادب پوه دي کوم چې د شعر په رموز پوه دي نو هغوی له خدای پاک دومره ټیلنټ ورکړی چې هغوی د تور غر ولس هم پوه کړو په هغوی کې هم هغه شعوري بیداري راوستله نن د تور غر که زه دا وایم 85% ولس چې کوم دی خلک هغه په شعر فخر کوي او شعر پیژني نو زما په خیال دا بده خبره نه وي دا ټول کریډټ دی نوي لیکوالو ته ځي ډېر زبردست شریف کنډروال صاحب وایي چې یاره په شاعرۍ کې زیاتره نوی کل غزل پله ډېر راځي حالانکې دغه زاړه اصناف چې دي دغه تقریبا یو حوالې سره به ووایو چې تقریبا خاورې بیا هم بارېدونکي دي او پټېدونکي دي آیا غزل د دغه ټول کوم اصناف چې دي د دغې کې چې کوم فکرونه او کوم نمایندګي وه آیا غزل به په یوازې ځان د دغه دومره ولسي رنګ نمایندګي وکړي ستاسو څه نظر دی په دې حوالې سره جی بالکل یې نشي کولی غزل کې زه دومره قوت او توان نه لرم چې دی د چاربیتې نمایندګي وکړي چاربیته په خپل ځای چاربیته ده غزل د غزل زما په خیال چاربیت او نظم دا هیرول یا نه لیکل دا یوه لویه المیه ده زموږ اوریجنل صنف ته چاربیته موږ له پکار ده چې موږ په هغې وخت په وخت کار کوو د هغې په هغې کې لیکل کوو په چاربیته کې پیغام ډېر په ښکلي انداز سره ورکولی کېږي او په هغې کې چې کوم دی سختې او دا حساب کتاب نه نیغ په نیغه ته سیره خپل مرام پلټلی شي چاربیته چې کوم دی چاربیته دا ټیلنټ لري زما په خیال چاربیته نه لیکل دا زه یو المیه لرم او غزل هغه نمایندګي نشي کولی کومه چې نظم او چاربیته په معاشره کې کوي څه ګڼئ چې د وخت نه لګیا یې تاسو په خپله هم چې کومه روانه شاعري ده او بیا خصوصا غزل دی غزل تاسو ډېر زیات لیکئ غزلې به د نه اورو په دې دویمه برخه کې دا وړومبۍ برخه سرته رسي نو بیا به غزل اورو که لږ راته ووایي چې یاره غزل په شاعرۍ کې د غزل لیک د غزل ځمکه د غزل مضمون تاسو ته څومره ګران څومره آسان دی زما په خیال غزل لیکل ګران کار دی له چاربیتې نه هم ګران دی او بیا د نن غزل هغه چې کوم دی په خپله لمن کې بلا شی موضوعات رانغاړلي دي تقریبا د هرې طبقې د هرې سیسټم نمایندګي کوي ځکه ګران دی مخکې چې کوم تسلسلي یا ټارګېټډ غزلو په یو شي به لیکلی کېدو به نسبت د دې چې کوم دی هغه ډېر اسانو
اوس یو شعر که په انقلاب وي بل به تصوف شعر یا به رومان شعر نو زما په خیال غزل لیکل هغه اوریجنل غزل لیکل د غزل چې کوم خپل هویت دی او شکل دی په هغې کې کار کول جوړښت دی نو هغه ګران کار دی ډېره په اسانه نه کېږي. ډېره مهرباني. شریف کنډروالو چې زموږ سره د خپل ژوند په حوالې سره او د خپل کلي د خپل وطن حوالې سره موږ ته ډېرې ګټورې خبرې مخې ته راوړې. شریف کنډروال دا مهال د دې نه وړاندې د سوات پښتو ادبي ګلونه سین څانګې صدر هم پاتې شوی دی 2 کاله او د هغې نه پس نن سبا خپله ټولنه اباسین پښتو ادبي جرګه لري چې پکې ډېر ښه شاعران دي او په دې روانو ورځو کې که موږ وګورو نو ډېرې ښې هلې ځلې او بیا د دوی چې کوم تنقیدي اجلاسونه دي دغسې د دوی سیمینارونه او په تېرو ورځو کې په کتاب باندې یو مخکتنه د زرجان مداخل صاحب د کتاب مخکتنه یې کړې وه چې ډېر زیات په ښکلي انداز او په ډېر یادګاره مخکتنه وه. که دغسې دا خبرې جاري وساتو نو ډېر وخت به ولګي. د پروګرام فارمیټ چونکې زموږ ډېر وړوکی دی او راځو به اوس نیغ په نیغه د شریف کنډروال د ژوند په اړه خو موږ دغه خبرې وکړې. اوس به د فن په حوالې سره خبرې کوو. شریف کنډروال صاحب زموږ مینوالو ته زموږ اورېدونکو ته به څه به اورئ؟ اول یو څو شعرونه به عرض کړمه د غزل نه وړاندې. وایي وسم تواب د محبت دوران ګذر کومه وسم تواب د محبت دوران ګذر کومه وسم سپوږمۍ ته د سپوږمۍ کیسه اکثر کومه وسم سپوږمۍ ته د سپوږمۍ کیسه اکثر کومه. او شعر دی ما ته دروغ وعدې ټولې د دروغو ښکاري ما ته دروغ وعدې ټولې د دروغو ښکاري زه په خړسرو لیونو باندې باور کومه ما ته دروغ وعدې ټولې د دروغو ښکاري زه په خړسرو لیونو باندې باور کومه. د افلاطون او کارل مارکس حوالې نه ورکوم د افلاطون او کارل مارکس حوالې نه ورکوم زه تبصره د جنگ بدر او خیبر کوم. مننه چې د افلاطون او کارل مارکس حوالې نه ورکوم زه تبصره د جنگ بدر او خیبر کوم او روح په وجود کې زنداني وړم روان اوسمه روح په وجود کې زنداني وړم روان اوسمه د ژوند ژورو ګړنګونو کې سفر کومه. یو کلام به در سره هم شریک کوم وایي چې غزل راته ووایي بالکل تازه غزل او یو غزل به بل وایي ملنګه والا غزل به راته وایي ملنګه والا به راته یو به درته بل ووایم ارشاد. بالکل زموږ سره د غزلو ښه پوره ټایم شته او مینوال غزل غواړي هم ښایسته غزل. د غزل مطلب در صاحب وایي سبا به تماشه وي او د کار سړی به وجني سبا به تماشه وي او د کار سړی به وجني په کاڼو کاڼو زړونو کې د لار سړی به وجني مننه سبا به تماشه وي او د کار سړی به وجني په کاڼو کاڼو زړونو کې د لار سړی به وجني او د محبت کتاب یې ولوستو کافر شو لاړو د محبت کتاب یې ولوستو کافر شو لاړو چینې سره ولاړ دغه چینار سړی به وجني دغه چینار سړی به وجني او د دې نظام د تشریح دغه خلاصه ده د دې نظام د تشریح دغه خلاصه ده کمکل به مسکې وي او خیار سړی به وجني. مننه. او د یو شهید په کردارونو یې تقریر کړی دی د یو شهید په کردارونو یې تقریر کړی دی ملګرو د محراب د ایماندار سړی به وجني. مننه جي. او د یو شهید په کردارونو یې تقریر کړی دی ملګرو د محراب د ایماندار سړی به وجني او د ولس د بیدارۍ جرم عظیم کړی دی د ولس د بیدارۍ جرم عظیم کړی دی افسوس دغه شاعر دغه فنکار سړی به وجني. مننه. او شعر دی پکې چې د ضمیرونو سوداګر ترېنه مایوسه لاړل د ضمیرونو سوداګر ترېنه مایوسه لاړل جانانه د دې سیمې دا خوددار سړی به وجني د ضمیرونو سوداګر ترېنه مایوسه لاړل جانانه د دې سیمې دا خوددار سړی به وجني او د په هجوم کې بې پردې کړل د پردې رازونه د په هجوم کې بې پردې کړل د پردې رازونه بېګاله چې محفل وي دا خمار سړی به وجني. مننه. او شعر دی هغې د مصنوعي حسن برېښنا کلي ته راوړه هغې د مصنوعي حسن برېښنا کلي ته راوړه
هغه په قدرتي حسن سینګار سړی به وژني. بیا ووایه دا شعر ډېر مننه جي. هغې د مصنوعي حسن برېښنا کلي ته راوړه، هغه په قدرتي حسن سینګار سړی به وژني. او کنډرواله د حالاتو آینه کې راته ښایي، کنډرواله د حالاتو آینه کې راته ښایي چې دغه د جانان دا پرستار سړی به وژني. واه ډېر مزیدار. او بل کم غزل چې و ملنګه، هغه غزل به راته وایې ملنګه. صحیح. ملنګه والا د دې نه مخکې یو دوه شعره چې مثال د حسن به د خود وي د غنټول جانانه، مثال د حسن به د خود وي د غنټول جانانه، درنه چاپېره دی زما د مینې شپول جانانه. مننه. مثال د حسن به د خود وي د غنټول جانانه، او درنه چاپېره دی زما د مینې شپول جانانه، پتا ګوا انجیل زبور او صحیفې د جانان، پتا ګوا انجیل زبور او صحیفې د جانان، ته یې په واړه خبرویانو کې انمول جانانه، خبرویانو کې انمول جانانه. او عقل چې زده کړي کنډرواله د کمکلو نه څوک، عقل چې زده کړي کنډرواله د کمکلو نه څوک، هغه دانا شي یا د خپل دور بالول جانانه، یا د خپل دور بالول جانانه. کلام دی جی. ویلې زما د محبت په رنگ کې رنگ ملنګه، ویلې زما د محبت په رنگ کې رنگ ملنګه، ولې دې خړ مالت ته نه راځي ملنګ ملنګه. مننه. او دې مصور په $100 خپل ضمیر ګاڼه کړو، دې مصور په $100 خپل ضمیر ګاڼه کړو، زما ښایسته تصویر ځکه کړو بدرنګ ملنګه. مننه. او شعر پکې د پښتون سترګو کې غړېږي او پښتون قتلوي، پښتون سترګو کې غړېږي بس پښتون قتلوي، زه به یې ومنم ودې چیړې لنګ ملنګه. پښتون سترګو کې غړېږي بس پښتون قتلوي، زه به یې ومنم ودې چیړې لنګ ملنګه. او مجبوروي می تنگ آمد به جنگ آمد تگنی، مجبوروي می تنگ آمد به جنگ آمد تگنی، امن پسند یما زه نه خوښوم جنگ ملنګه. مننه. او زما ساګانې د خدای هم هغې زلمو ته ورکړي، زما ساګانې د خدای هم هغې زلمو ته ورکړي، چا چې په تېښته له افغان نه کړو پیرنګ ملنګه. مننه. زما ساګانې د خدای هم هغې زلمو ته ورکړي، چا چې په تېښته له افغان نه کړو پیرنګ ملنګه. او چې د دې دور مجنونان به اخر څه خرڅوي، چې د دې دور مجنونان به اخر څه خرڅوي، هر څه بیلي د بیلورو بنګړو په شړنګ ملنګه. ډېر ښکلی ډېر ښکلی. چې مننه جي. چې د دې دور مجنونان به اخر څه خرڅوي، هر څه بیلي د بیلورو بنګړو په شړنګ ملنګه. او خاورې به وکړي سڼه سترګه د پښتو ناویله، خاورې به وکړي سڼه سترګه د پښتو ناویله، چې د غرمې پورې ودوي په پالنګ ملنګه. مننه جي. خاورې به وکړي سڼه سترګه د پښتو ناویله، چې د غرمې پورې ودوي په پالنګ ملنګه. ترجمانۍ ته یې د جوبل ولس ژوند بخلی، ترجمانۍ ته یې د جوبل ولس ژوند بخلی، د کنډروال د خیال دریاب دی په غورځنګ ملنګه. د کنډروال د خیال دریاب دی په غورځنګ ملنګه. کنډروال صاحب یو بل غزل چې دی نوی غزل به راته ضرور وی، او چې کم از کم زمونږ مینوال چې دي هغه دغه نوی غزل واوري او خوند ترې والي. ارشاد جي. بلکل. د هغې نه وړاندې به درته هم یو کې ته ووایم چې اوس خو په موږ د خپلواکۍ او اخوت ورځې دي، اوس خو په موږ د خپلواکۍ او اخوت ورځې دي، پېښه کوه د پښتونخوا د سرزمین په غاړه، او ستا هرکري ته ګلپاشۍ لره ګلونه په لاس، ستا هرکري ته ګلپاشۍ لره ګلونه په لاس، دی منتظره کنډروال د اباسین په غاړه. مننه جي. د اباسین په غاړه. هغه نوی غزل دی جي. مطلب دی وایي هر ارمان چې میرات ته خاپیریا، هر ارمان چې میرات ته خاپیریا، هر ارمان چې میرات ته خاپیریا، دا سړی دننه مات ته خاپیریا. مننه. هر ارمان چې میرات ته خاپیریا، دا سړی دننه مات ته خاپیریا.
موږ لا هغه فلسفه لوستلې نه ده واه موږ لا هغه فلسفه لوستلې نه ده چې په کومه کې نجات دی ښاپیریا واه څه ښکلی موږ لا هغه فلسفه لوستلې نه ده چې په کومه کې نجات دی ښاپیریا کازغو مې خپې سوری کړې پروا نشته واه کازغو مې خپې سوری کړې پروا نشته د ګلونو ملاقات دی ښاپیریا څه ښکلی کازغو مې خپې سوری کړې پروا نشته د ګلونو ملاقات دی ښاپیریا او ته به څه د محرومۍ تجزیه وکړې ته به څه د محرومۍ تجزیه وکړې د سر سوری د حیات دی ښاپیریا ډېره مننه ته به څه د محرومۍ تجزیه وکړې د سر سوری د حیات دی ښاپیریا او ښاپیري د کوهکاب بلا ښایسته دي ښاپیري د کوهکاب بلا ښایسته دي خو ستا حسن ترېنه زیات دی ښاپیریا مننه او شعر دی یو رامبیل دی بل چامبیل دی په ما ګران دی یو رامبیل دی بل چامبیل دی په ما ګران دی که تورغر دی او که سوات دی ښاپیریا دا شعر خو خصوصي د سوات د مینوالو دپاره به دا شعر بیا دوباره ډالۍ کوي بلکل یو رامبیل دی بل چامبیل دی په ما ګران دی که تورغر دی او که سوات دی ښاپیریا شعر دی چینی سا د محبت په سجده ورکړه چینی سا د محبت په سجده ورکړه چینار ځکه خرامات دی ښاپیریا چینی سا د محبت په سجده ورکړه چینار ځکه خرامات دی ښاپیریا په غیرت زمونږ ګواه دی کنډرواله په غیرت زمونږ ګواه دی کنډرواله که حجره ده که جومات دی ښاپیریا چې هر ارمان میرات دی ښاپیریا دا سړی دننه مات دی ښاپیریا واه ډېر زبردست یو ډېر خوندور کلام او ډېر خوند یې وکړو ډېره مننه کوو شریف کنډروال صاحب ستاسو چې موږ له هم دغه وخت راکړه زموږ د کتونکو سره زموږ د مینوالو سره دا خپلې خبرې شریکې کړې او بیا په تېره داسې خوندورې غزلې ډېره مننه م کوم مهرباني او ستاسو هم ډېره مننه کوم چې زما غوندې کامل او ناپوهه لیکوال مو خپل د خپلې مرکې جوګه وګڼلو او ژوندي اوسئ او د ژوند په یوه لاره هم ستړي مه شئ ډېره مننه مینوالو دا و شریف کنډروال چې تاسو ته خپلې خبرې خپل حال احوال خپل ژوند په اړه کې او بیا د خپل کلام باره کې خبرې هم وکړې او تاسو ته دغه خوندورې زړه راښکونکې او ډېرې په طول پوره غزلې واورېدې هیله لرم چې دغه مرکه دغه پروګرام به تاسو ډېر خوښ کړی وي او انشاءالله د بل پروګرام سره به بیا د یو نوي میلمه سره ستاسو په وړاندې حاضرېږو اوس دا دغه پروګرام وخت خپل پای ته رسي چېرته چې یې ښاد اوسئ آباد اوسئ بریالي اوسئ د لوی الله په امان